مولانا روم صاحب وایي یو سړی بازار کې لال پیدا کړو، لال پیدا کړو د خو دا نه پیژند. یو سړی گازرې خرڅولې په خره باندې، دی ورغی ورته وی چې دا لال والا او گازرې راک. وی ولی؟ ویل دا لال هم سور دی او دا گازر هم سری دی، یو احمر بدر کم بل احمر راک. هغه هم نه پیژندو. هغه وی دا گازرې خو د خوراک شه دی او دا تیږه ده، زه پرې څه وکړم؟ هغه وی د خدای بنده خو دې خر له بې غاړه کې واچې ښایسته بخ کوي. هغه وی زه صحیح ده نو په نه زړه یې ورکړې یو گازره او لال یې ورکړه، هغې کې سورې او بس غاړه کې ورته واچو. یو جوهري په لاره تېرېده، څوک چې ماهر و د تیږو، چې وی کته د خر په غاړه کې لال دی او ډېر قیمتي دی، ورغی ورته وی و د خدای بنده د خر په غاړه کې دا شی څنګه اچولی؟ وی دا دلته یو کمکل و غرانه گازر هم واغسته او دی یې راکړو. نو څه مې کړي؟ وی دا ماله نه راکې، 10 روپۍ به درکړم. نو هغه ورته وی ته خر لري چې بیا په غاړه کې ورته واچي؟ هغه وی نه لرم، خو بس کور کې به پروت وي. وی صحیح ده. خره والا ډېر خوشحاله شي چې هلکه دا خو په یو گازر مې اخیستی او په 10 روپۍ خرڅ شو. 10 روپۍ ترې واغستې او ده ته یې لال ورکړ. هغه خو پېژنده چې دا خو د کروړونو روپیو دی. جوهري دې خوا منډه کړه چې څوک شیطانت ونه کړي، او خر والا دې خوا منډه کړه چې څوک شیطانت ونه کړي. کله چې جوهري دا لال راوړه کور ته، هغې له یو صندوق واغسته او مالوچ کې توک سیکم مالوچ کې توک ښه چې تاوې کو بکسې ورپسې بنده کړه. دا لال د بادشاه د لورو، بادشاه اعلان وکړ چې زما د لور په غاړه کې جوړه لالونه و، یو لال ته غورځېدلی دی او که چا پیدا که دومره انعام به ورکړم. سړی ورته راغی چې صاحب لال ما سره دی. وی مات کړی خو دې نه دی ویلی؟ نه. وی که روغ دې راوړه نیمه بادشاهي درکړو. ده را منډه کړه او بکس یې خلاص کړه او مالوچ یې لرې کړه چې لال یې وکته مات. مولانا صاحب وایي وی دې لال ته متوجه شو ته په خیرات چې یا لاله رب دې تباه که، د خر په غاړه کې نه ماتېدې او چې ما په مالوچ کې تو کړې نو مات شوې. وی لال ورته په لسان حال سره ووی چې الله دې تا تباه کړي. خر خو زه نه پیژندم د خر والا، ځکه غاړه کې واچولم. تا خو پیژندم، تا ولې په 10 روپۍ واغسته؟ زړه مې د خفګان نه خراب شو. تا زما دا قیمت څنګه لګولی؟ والکه ایمان په پاپړو خرڅول، ایمان په ځمکه خرڅول، ایمان په سرو زرو خرڅول، دا خو زناورتوب دی. دا خو دومره قیمتي شی دی، دا ټوله دنیا د ایمان سودا نه ده. دې باندې به الله مونږ او تاسو ته جنت راکړي. معلومیږي دا چې ایمان قیمتي دی، ځکه سودا یې ډېره غټه ده که نه. ادنا جنتي ته دومره جنت الله ورکوي چې دې ټولې دنیا ته په 10 کې ضرب ورکړي. څو کې اندازه لګوه، معلومیږي دا چې ایمان قیمتي دی. دریم منګه او تاسو چې د شي قیمت معلومو، نو د دې نه معلومو مولوي صاحب چې غل د دې تجربه کاري، د غل مرتبه چې څومره اوچتېږي هغه شی قیمتي. د قیمتي شي غلم قیمتي او ډېر چلبازي. څوک چې نسوار د خلکو نه پټوي د زو غل وایي، دا سره په غلو کې حساب نه دی که نه ده؟ داسې نسوار کمزوري دي، غلم بیکاره دی. څوک چې بوټان پټای د ده مرتبه د نسوارو د غل نه پورته ده. څوک چې نسوار پټای هغه بوټان نشي پټولی، دا لږه ډېره تجربه غواړي. څوک چې روپۍ د جب نه پټای دا ډېرې قیمتي دي، دا د هغه غل کار نه دی چې سپلی پټای، دا ډېره تجربه غواړي. څوک چې کور نه سره زر پټای دا د روپۍ والا کار نه دی، هغه د دې نه هم ډېره تجربه غواړي.
نو د شي قیمت به د غل نه معلومه. د ایمان غل د نسوارو غل نه دی، د ایمان غل د سپلیو نه دی، د ایمان غل د روپیو نه دی، د ایمان غل د سرو زرو نه دی. دا شیطان دی او دومره تجربه لري او دومره چلونه ورزي چې حیران بشي. یو کتاب بزان تواخلی تلبیس ابلیس اکی چلونه خودنی دی. علماء بسنگ غلطی، پیران بسنگ غلطی، قاریان بسنگ غلطی، کسبگر سنگ غلطی، پورا تفصیل لگا. زیو زلطلیو میں دعا تا یو مڑشو پاکستان کی اد جماعت والا امام چو نو هغه د ثوابي سره تعلق لري. نو ما توی ته دعا ته راغله دا خو بدعت ته ما توی زه خو بدعت نه پیژنم سمانه ده وی چې کوم شی د رسول الله مبارک په زمانه کې نه یو ورستو پیدا شي دې ته بدعت وای. صحیح ده. خاص بدعت سره بسکو سور سره وکو وی داسې شی چې د حضور په زمانه کې نه او رست پیدا شي نو د دې سزا دا ده چې دا به ورکو ختمه وبه. ما وی صحیح ده ویا مې بیا خو ستام وجل پکار دي ځکه تم د رسول الله مبارک په زمانه کې نه وي. نو ما ته وی زه د دین خبره کوم مې ته بی دینه کبي دینه نو بیا خودم وجل پکار دي او که په دین کې داخل نو بدعت معلومیږي دا چې صحیح سبق نه دی ویلې. زمونږ طالبان چې سبق تکینی یا زین بلځي کی او یا غیر حاضری کوي یا ودای نیم سبق چې وای دقه شی بدن نه جوړیږي. مسله نیم زده کړي وا د اهل سنت والجماعت او د نور فرقو په منځ کې فرق دا دی چې موږ ته الحمدلله پورا مسله یاد ده او دوی ته نیمه مسله یاد. نو نیمه مسله چې څوک یادای نو خود اختلاف جوړیږي کنه او موږ ته الحمدلله پورا مسله یاد ده. پورا مسله مو چې زده کړی هیڅ نشته. دین سبب د اتفاق دی د اختلاف نه دی. دا خو صحیح خبرې نه دي. دا څومره مدرسې چې جوړې دي یا زمونږ استاسو درس نظامی دی دا درجی چې دی کتابونه چې دی یا ترجمه او تفسیر دویم کوي دا چې دی دا خو د حضور په زمانه کې نه وي. اجتماعګانې د تبلیغ والا اجتماعګانې سی روزې سلویخ ورځې هفتې جمعې شپې خپله په بدعاتو کې غرقاب دي د سر ویښته یم نه ښکاري او بل ته به وایي چې ته بدعتي یې. نو زه به درته یو قصه وکم. یو سړی په لار روانو ښه د نیر نشي نو شیشه پیدا کړه. شیشه پیژنې چې راپورته کړه خپل ځان یې پکې ولیده. وی کاکا خپه نشي ما وی که داسې پرته ده ښه دا ستا ده نو واپس یې کېښوه. د اهل سنت والجماعت مثال د شیشې دی. دوی چې موږ ته وګوري نو ځان پکې ښکاره شي وي مشرک یې موږ ویاو ودې لیدو که نه. نو مسله مو زده کړه که نه. دا د بخاري شریف روایت دی ښه دا دوه دوره دریم نمبر دور دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور دی. دا د سنه سلیریش په آخر کې او د سنه 25 په اوائلو کې دغه قرآن کریم جمع کېدلو باندې خو وخت لګي. نو د سلیریشتم هجری په آخر کې او د 25 د هجری په اول کې دغه زمانه کې یو مسله پیښه شوه. کله چې دا فتوحات زیات شو او ملکونه فتح شو ارمنیه او آذربایجان فتح که عثمان رضی الله تعالی نو یو لانجه جوړه شوه
د عراقیانو او د حجازیانو اختلاف راغی په قرأت د قرآن کریم چا په یو طریقه وی چا په بل طریقه وی قریب و چې یو بل سره جنگ کړی وی ته قرآن کریم غلط وی ته قرآن کریم غلط وی یو بل ته راپورته شو او یو بل پسې زورونه وکړه نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ سره غم پیدا شو هغه مدینه منوره ته تشریف راوړ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمای وای تا سره د کافرانو د مسلمانېدلو فکر ده او د اسلامی حکومت د توسیع فکر در سره ده ما سره خو یو بل فکر ده چې دا شته مسلمانان یو بل سره په جنگ نشي او فتنه جوړه ده وی ولی وی قرآن کریم په مختلفو قراءاتو چلیږي د عراقیانو او د حجازیینو مقابله راغلی ده داسې کار وکړه چې نور کارونه پرېږده او قرآن کریم په یو لغت را جمع کا چې اختلاف ختم شي عثمان رضی الله تعالی عنہ په زړه کې خبره وغورځېده یاره خبره خو ستا صحیح ده نو کم صحیفې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې لیکلی شوی وي هغه د حضرت حفصی رضی الله تعالی عنها سره وی سړی ورپسې ورولېږه وی هغه صحیفې راک او دا ستا مونږ سره امانت دی مونږ ترېنه قرآن کریم لیکو او تا ته به دا صحف بیا درکو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ 4 نفر صحابه کرام هغه را جمع کړ یو زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دریم سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ سلورم عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ سلور والو ته وی چې تاسو قرآن کریم په یو لغت جمع کړئ باقی لغتونه او قرائات ترې نه لرې کړئ باقی لغتونه ترې لرې کړئ او بیا ورته ووی اے قریشیینو عبدالله ابن زبیر صاحب قریشیو سعید بن العاص دا قریشیو عبد الرحمن ابن الحارث قریشیو ورتوی کستاسو دریو واړو او د زید بن ثابت په منځ کې اختلاف راغی نو بیا قرآن کریم ولیکئ په لغت د قریشو فیصله به په لغت د قریشو کوئ نو بیا قرآن کریم دوی په لغت د قریشو باندې ولیکه او په یو لغت راجم که دا مونږ او تاسو سره چې کوم دی د 15 نسخې ولیکلې او یو نسخه مدینه منوره کې ایثار کړه دویمه نسخه مکه مکرمه ته ولېږله دریمه نسخه شام ته ولېږله سلورمه نسخه یمن ته ولېږله پنځمه نسخه بصرې ته ولېږله شپږمه نسخه کوفې ته ولېږله اومه نسخه بحرین ته ولېږله نو مدینه منوره کې یو پاتې شوه دویم مکه مکرمه دریم شام سلورم بحرین
پنځم یمن، شپږم بصره، وم کوفه. دغه و نسخې دا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا ولیکلې. د په امر باندې دغه څلور صحابه کرام. د دې څه فایده وه؟ غټې فایدې درې وې. اول، کومه منازعه چې په اختلاف د قراءاتو کې وه هغه ختمه شوه. دویم، د اختلاف د قراءاتو نه چې کومه د فتنې خوف و چې مسلمانانو کې به فتنه راپورته شي د هغې دفع وشو. دریم، توحید د امت یو شو، اختلاف ختم. زمونږ استاسو ملګري وای تاسو تقلید مکوئ، یو امام باندې امت مراجعه مکوئ. دا خو د توحید خلاف خبرې دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول امت په یو لغت دا او په یو قرت باندې راجمع کو، فتنه ختم شوه. داسې که موږ او تاسو د یو امام تقلید وکړو فتنه ختمه. او که پلار یو پسې ځي او زوی بل پسې ځي، لمسی بل پسې ځي او کړوسی بل پسې، نو خو په یو کور کې به د دنیا اختلافات. تقلید منلو سره توحید راځي. یو عالم باندې اعتماد کول او داغه خبره منل، دې سره توحید د امت راځي. او دغه زمانه کې ټول صحابه کرامو د عثمان صاحب په دې کار باندې رد نه دی کړی. نو دا اجماع د صحابه کرامو ده د دې قرآن کریم په جمع کېدلو، او تر قیامت پورې دا باقی دی او خلک ورپورې روان. عثمان رضی الله تعالی عنہ یو نفر دی او ټول امت په جمع د قرآن کریم د پسې روان. نو که دا کار ناروا وی نو بیا به امت په دې نه متفق کېده چې عثمان صاحب خو یو نفر دی، زه د ابوبکر صدیق صاحب جمع منم، زه د عمر فاروق صاحب جمع منم. معلومیږي دا چې اتحاد د امت دا په دې راځي چې په یو شخص باندې راجمع شي.